ستا یاران خو ازمری دي ازمری हम लेने वाले देने वाले नहीं मुसीबत नेताजी ستاسو جوړګر نشي کېدی دا بچې مې نن سبا ډېر په سوچونو کې دی بچې دا ته په څه سوچونو کې ډوبې تاجي دکان مې بالکل شړ شوی دی د پیسو سوچ مې کولو 3 ځله مې له دکان ډک کو یا یې په خوشو تشو دوستانو خورې او یا په جواري کې नेताजी ستاسو جوړګر نشي کېدی او بیا زما ملګری هغه خو ډېر خاندانی او مالدار خلک دی نو را چې ستا ملګری خاندانی او مالدار خلک دی او ته هم جواری نه کې نو بیا دې دکان په چا باندې وخوړو خیر دی صبر نو بیا ورشه په خپل هغه خاندانی او مالدار دوستانو پسې چې ستا پریشانی ته په کم نظر ګوري براره خپکیږي بنو دا اوسنی دوستان دي دا ستا د روح زیات د ډک جیب او د دسترخوان مرګري دي الله دې باندې سخت نه راولي په دسترخوان باندې سره 32 ناس وي او چې سخت دې باندې راشي او شاته دیوګاتو نو بیا به یو هم نه زه د دې جرندو تیر وته ما ته به پر دې خپل او یار دوست هر څه معلوم شي دي او چې کله باندې بد حالات رانه نو په هغه وخت کې بدلنا مصیبت غټ استاد جوړ کی مصیبت او مصیبتو خو پتا باندې اوس زما دا خبره اثر نه کوي خو که پتا مصیبت راغی نو تا ته بد حالات هر څه په خپل باندې وخی هغه خو زما د فاره د خپل سر پروا نه کوي نو ما به پریشانی لسور کی خیر اورا د دوستان خو ډېر خاندانی دي کنه او د ته په ډېر یقین هم دی خو زه خیر ورشه په خاندانی مرګرو پسې دی چې په څومره وبو کې دي او څومره روپۍ در قرض درکوي ټیک ده داجی زما دوستان به پاتې نه راځي زه پسې زما بچې پاتې خواسم پاتې وي خو نن به ته خپل پلار ته سره د دوستانو پاتې راځي زه پاتې هیڅ چرې نشم راتلی ولې چې زما دوستان د چا نه پاتې نه دي راغلي کښېنئ او کنه ابوبکر ستا یاران خو ازمری دي ازمری څنګه یار دکان دې څنګه بند کو دکان مې د پیسو د لاسه شړ شو خان ځکه خو ستاسو درته راغلم ابوبکر نور څه مزدوري شروع کړه کنه یار اختر حسینه ټول عمرو په ناسته وخوړه اوس چېرته مزدوري کولی شو تاسو پسې قرض پیسو له راغلی یار ابوبکر چې پرون دې ویلی وې نو درکړې به مې ویدله څه لږې ډېرې روپۍ را سره وې خو په هغې مې ګاډی واغستو او یار ما خو ځمکه واغسته او د ښځې کالیم پسې هم خرڅ کوم یار دا به څه کوو پلار راله هم پیسې رانه کړي څه په بند نه پوهېږم هلو ها بس در عالم مرګرو د کور نه کال لاغې ابوبکر ته مه خفه کېږه ستا دپاره به ګاډی خرڅوم خو ګاډی به تاوان نه نه زما دپاره تاوان مه کوه ها در عالم مرګرو لاړم مړه څه وکړئ یار ما خو درته وی یار چې د کور ول نه مې کالیم خرڅ کوم زه ښه ده نو په داجي باندې به زور راولم کیدای شي چې زړه یې نرم شي ته تو ګورې پیسې مې پکار دي हम लेने वाले देने वाले नहीं چاته ډېر نه تو سن نشي ویلې او بیا چې لګي ته هم چاله ورکې کنه بیا نور څه ته وړي او رده دې ټپې ته پکې وګورې مال قرض روپۍ راکا نو بیا چاته په دوستۍ کې دا ویل هم نه دی پکار چې زبستا لپاره دا وکم او زبستا لپاره هغه وکم ابوبکر چې په موږ پسې راغی نو د دوستۍ په خاطر راغی او زمونږ نه امید و چې دا زما دوستان دي خو هغه ته دا پته نه وه چې موږ د هغه د خوراکونو او د چکرو دوستان یو او ټیک دې ووې ابوبکر لاړو ابوبکر لاړو ښه ده چې لاړو د مشرانو خبره چې قرض ورکول د محبت قینچي ده چې یاري ختمې نو یا ولا قرض ورکوه او یا تی قرض اخله او اختر حسین هم دا خبره ده دا تاسو څنګه خبرې کوئ یار دا وخت په تاسو هم راتلی شي په یو حال خو خدای دی د دوستۍ په معنی ځان پوه کوي نو بیا هله د دوستۍ خبرې کوئ
اختر حسینا دیو اوس موږ ته د دوستۍ چل ښیي ګپ شپ مذاق یې منم و اختر حسینا قرض یې نه منم ستاسو دا خبرې بل منګې دي په ما نه لګي زه به لاړ شمه زه لاړ شه او ته ولې قرض روپۍ ورکه زمونږ په جیبونو باندې خیراتونه مه کوه او کنه مونږ په خپلو کارونو ډېر ښه پوهېږو لکه ابوبکر خبره واوره څومره پیسې دې پکار دي یار خنداګانې مه کوه بس پرېږده یار خفه کول مه کوه یار ازاده خبره کوه خبره دا ده یار چې د 10 لکو روپو نه کم وي نو دوکان نشم کولی وهلی د وخت د 20 لکو روپو چک لاړ شه او کیش یې کزان 10 لکه روپۍ مړه ګپ مه لګوه په یو وخت کې زه مجبور راغلی وم او تا زما مشکل حل کړی و تا ته یاد شي او ما ته یاد شي ستاسو کور والا ابوبکر ولې خیر شه صادر احمد چیرې خیر چېرته دی کور والا دې څنګه دی ښه ده ابوبکر خو ډاکټر ویلی دی چې په علاج یې پوره 2 لکه روپۍ لګي ته ولې غم کې یار ستا روش ته که نه 2 لکه نه 3 لکه روپۍ به تاسو له درکړم راځه زه به دې دا احسان چېرته مېر نه کړم او زه به ستا پیسې ډېر زر واپس کړم اوهو دا قرض نه دي دا ستا په ما حق دی خو ته دا خبرې پرېږده راځه چې په وخت لاړ شو او علاج وکړو راځه او بلال ستاسو هغه سخته د هېرېدو نه ده دا ستا په شان د دوست برکت و کنې هغه وخت کې خو زما ډوډۍ در کوم نه لګېده رزق الله جل شانه ورکوي بلاله انسان ټول عمر په یو حال نه وي کله سخته او کله راحته بېشکه یار ځکه خو خیال محمد صاحب وایي چې هر وخت په یو حال وي بیا وګڼه چې خدای دی که نه چېرې انسان وي کله څنګه الله دې چېرې مه بدرنګوه یاره ولې چې تا زه په خپل امتحان کې پاس کړم او زما پلار ته دې زما سترګې ټیټې رانهوستې د مشرانو هر یو خبره د سرو زرو په قلم لیکلې وي او د هغو په هر یو نصیحت کې یو لوی راز او فلسفه وي بلال خان ډېره مننه زه به لاړ شم وقه مقله دا پیسې به تاله ستا پلار هم درکړې وي خو ستا پلار ستا د ملګرو امتحان اخیستو ته هېڅ فکر مه کوه ستا کار به هم خدای روان کړي یار الله چې ته یې السلام علیکم داجی وعلیکم سلام داجی زه په خپل امتحان کې پاس شوم دا وګوره که نه د 10 لکو روپو چک راله دوستانو راکړو په دې انتظار کې خو دې راترم ناستو چې ته خپلو دوستانو ته په امتحان کې پاس کېږي او که فیل کېږي څنګه لالا بالکل صحیح خدا راته ووایه چې دا چیک د له دوستانو درکو که دوست درکو تاسو هسې زما دوستانو ته خوشې تشې ویل دوست یې صرف یو کېدی شي ټول مه یادوه نن سبا خو اسانه بهانه ده چې د چا نه قرض غواړې نو پرون دې ویلی وې نو درکړې به مې وې هغه خو ما چاله ورکړې دا بجلیګر مولوي صاحب نه چا تپوس وکړو وایي ستا څو دوستان دي نو هغه ورله جواب ورکړو چې زما خو یو دوست هم نشته نو عکس ورته وایي چې ته خو په بینالقوامي سطح باندې پېژندی شوی ستا څنګه دوستان نشته بجلیګر مولوي صاحب ورته وایي چې تاسو کم دوستان یادوئ یو دغه دوستان چې زه د چا ځای ته لاړ شم چرګان او مایان نه باندې خوري بیا څه وخت بعد هغه زما ځای ته راشي زه به چرګان او مایان وخورم ټوکې ټکالې خنداګانې وکړو نو داسې دوستان مې په سهولو دي او داسې دوست مې یو نشته چې ډوډۍ راوالي حضور ته یاد شمه چې زما دوست په وږی وي او که موړ او په غم مې وجاړي او په ښادۍ مې وخاندي داسې دوست مې یو نشته او ټوکو ټکالو چکرو مسخرو خنداګانو والا مې په سهولو باندې او بیا وراره د نن سبا دوست خو د لیلة القدر شپه ده په لوی نصیب به میلاویږي دادا بالکل ټیک دی وی داجی تاسو خبره ټیک وه ما له ستاسو په خبره سوچ کول پکار دی که چېرې ما ستاسو په خبره سوچ کړی وی او د دې خپل تره وصیت مې اورېدلی نو نن به ما دا ورځ نه لیده داجی نن به ما دا ورځ نه لیده موږ له پکار دی چې د دوستۍ نه مخکې د هغه معلومات وکړو چې ناسته پاسته یې د سمو خلکو سره وي نو بیا یې دوست کړو مشران وایي چې ونې ته ګورئ او سوري ته کښېنئ د بې غیرته دوست نه نر دشمن غوره وي د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ